مونږه په خپل زندګۍ کې چا پرې خو دي نه یو غني زمونږه ارتقا زمونږه غرونه کوي قرار دا خلک اوس هم زمونږه خنوي دوی ته دا څو قسم رڼا زمونږ سندونه کوي عرب لیوال صاحب ته کتاب مبارکي ډېر خبرې زنه شم کولای خبرې نه راځي دا یو کلام د سره شریکوم چې قد هم لوړ نه دی پهونه کې وړه غوندې ده او خایسته نه ده خو هسې خایسته غوندې ده دا خو جانان دی عزرائیل خو راته نه دی ولاړ وجود غلی شه په تا خو زلزله غوندې ده لکه چې بیا ورته پیغور زما په سر شوی دی مخې له راغله داسې ښکاري چې غوسه غوندې ده غریب سړی یم زمانه بلا څه پاتې شي د خان بچي ستا د سر کې څه نشه غوندې ده غریب سړی یم زمانه بلا څه پاتې شي د خان بچي ستا د سر کې څه نشه غوندې ده څه د حالاتو ستمونه دي او څه داسې نور څه مې د بل خوا د نصیب برخه سپېره غوندې ده دا محبت د هم نیمګړی کړه حساب قراره زه یقیني نه یم خو داسې اوازه غوندې ده یو بل غزل سره شریکومه چې تکراری غزل دی دنګ ځواني تورې زلفان تار په تار حد شوی دی دنګ ځواني تورې زلفان تار په تار حد شوی دی حسن بډیر وي خو د یار په رخسار حد شوی دی یو یې اشپز بل موټروان بل څوکیدار دی د کور په دې ډرامه کې د پښتون په کردار حد شوی دی لیوال صاحب یو یې اشپز بل موټروان بل څوکیدار دی د کور په دې ډرامه کې د پښتون په کردار حد شوی دی سنگ مرمر لس قسمه کاڼي او رنګینې خاصې په هدیره کې خود خان په مزار حد شوی دی د الله کار دی ګنې څوک ورباندې خره نه ساتي خدا سړی دی اوس په مونږ سردار حد شوی دی یوه ریړۍ د کتابونو پکې نه وینمه ګنې بس نور خو په بنګلو او بهار خد شوی دی یوه ریړۍ د کتابونو پکې نه وینمه ګنې بس نور خو په بنګلو او بخار حد شوی دی انسان یې وساتي بدل کې بیا انسان وساتي انسان بې لوزه دی خو سپی وفادار حد شوی دی چاته یې وویل چې دا خو ډېر ساده هلک و نن ترې خبر شوم چې شاعر شو قرار حد شوی دی ډېره مننه